کله چې الله رب العزت آدم علیه الصلاة والسلام له خټو جوړ که نو ملایکو ته یې امر وکړه چې تاسې آدم علیه الصلاة والسلام ته سجده وکړئ. هماغه ملایکو سجده وکړه. شیطان انکار وکړه، تکبر یې وکړه، غرور یې وکړه او ویې ویل چې زه خو آدم علیه السلام ته سجده نه کوم ځکه آدم علیه السلام له خټو جوړ دی او زه له اوره پیدا یم، زه په هیڅ صورت دې ته سجده نه کوم. د الله تعالی له امر څخه یې سرغړونه وکړه او د الله تعالی نافرماني یې وکړه. هماغه و چې الله رب العزت شیطان د کافرانو څخه حساب که. د همدغې موضوع په تړاو په سورة بقره کې الله رب العزت فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کله چې وای آدم علیه الصلاة والسلام جوړ شو نو الله رب العزت ملائکو ته امر وکړه وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یا ملائکو تاسې آدم علیه الصلاة والسلام ته سجده وکړئ. ملائکو سجده وکړه الا ابلیس مګرم شیطان ونه کړه. ابا انکار یې وکړه، واستکبروا تکبر یې وکړه، وکانه من الکافرین. دا الله رب العزت د کافرانو نه حساب که. نو له دې نه معلومیږي چې کبر، غرور، لویي دا له موږ تاسې سره نه ښایي. هر هغه څوک چې کبر کوي، غرور کوي، ضرور تاوان ویني. د قرآن عظیم شان په هر یو آیات کې زموږ ستاسې لپاره لارښوونه شتون لري، خو که موږ تاسې د قرآن عظیم شان په دغه آیاتونو کې له فکر او له تفکر څخه کار واخلو او د دوی په معنا او مفهوم او مقصد باندې ځان پوه کړو، موږ تاسې به په هر ډګر کې بریالي وو. په هیڅ صورت کې به موږ تاسې نه ناکامیږو. خو که موږ تاسې د قرآن عظیم شان د آیاتونو په تفسیر او په معنا کې لږ له فکر څخه کار واخلو، موږ تاسې به تر ټولو بریالي خلک یو، موږ تاسې به تر ټولو کامیاب خلک یو. د الله رب العزت له لوري قرآن عظیم شان یوه لویه پیرزوینه ده د مسلمانانو لپاره. هر ډول مشوره او هر ډول لارښوونه د قرآن عظیم شان په آیاتونو کې شتون لري. راځئ چې د قرآن عظیم شان پر آیاتونو باندې ځان پوه کړو